چې یا الله بیرته مې دنیا ته واپس که یو رمضان یو روژه زما په ژوند کې راوله بس. علامه ابن جوزی رحمه الله فرمایي تالله وایي زما دې د الله په ذات قسمي لو قیل لأهل القبور تمنوا وایي که موږ قبرستان ته لاړ شو او یو مړی د قبر نه راپاسو او د هغه مړي سره خبرې وکړو او ورته ووایو ای مړیه تمنو په زړه دې څه خواهش دی څه غواړي ستا په زړه څه ارمان دی وایي دا مړی به دا نه وایي چې ما د خپلو بچو خواله بوزه دا مړی به دا نه وایي چې ما ته خپل مال راوښایه دا مړی به دا نه وایي چې ما خپلې بیبي له بوزه ما د خپلو خپلوانو سره میلاو که لتمنوا یوما من رمضان ابن جوزی وایي مړی به وایي چې یا الله بیرته مې دنیا ته واپس که یو رمضان یو روژه زما په ژوند کې راوله بس. د یوې روژې معنا دا چې د روژې یوه ورځ زما په ژوند کې راوله. د دومره قیمتي ورځې شپې دي زما محترمو زما استاد جنت ته د تللو دپاره دا خپل اویو اتیو کالو ګناهونه په الله باندې د بخلو دپاره د الله د راضي کولو دپاره الله سبحانه وتعالی نه د جنت حاصلولو دپاره دغه یو میاشت کافي ده زما محترم.